د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست او د افغان خبریالانو د عمومي اتحادیې له لوري د یوې غونډې په ترڅ کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دې تړاو جوړه شوې غونډه کې د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مسؤلینو ترڅنګ د لوګر د والي سلاکار، د رسنیو استازو، خبریالانو او نورو ادارو ویاندویانو ګډون کړی و. د لوګر د اطلاعاتو او کلتور رئیس د رسنیو استازو خبریالانو ته د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د مبارکۍ ترڅنګ د لوګر د اطلاعاتو او کلتور له ریاست سره د لوګر رسنۍ تر پخوا ډېرې همغږي وبللې او د رسنیو استازو او خبریالانو ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. یو دمنه بعد کې مخکې موږ اشاره وکړله چې موږ سره په لوګر ولایت کې زموږ دولتي او خصوصي رسنیو ډېره همکاري کړې ده، ډېره ګزاره کړې ده. د دې ثمره او نتیجه بیا دا شی راوتی ده چې تر اوسه پورې په لوګر ولایت کې د ملګري شاهدان دي او د سټیج او د مایک نه دا غږ موږ ټول افغانستان ته رسوو. تر اوسه پورې په لوګر ولایت کې په هیڅ ژورنالیست باندې چا لاس نه ده پورته کړی. په لوګر ولایت کې هیڅ ژورنالیست، هیڅ خبریال اوسه پورې شکنجه شوی نه ده. د لوګر د رسنیو مسؤلین او خبریالان هم د اسلامي امارت په راتګ سره په دې ولایت کې د رسنیو د وضعیت د ښه والي ترڅنګ وایي چې اطلاعات پر وخت ورکول کیږي او د لوګر د اطلاعات او کلتور له ریاست او نورو دولتي ادارو څخه منندوی دي. همدارنګه مطبوعات هم خلکو ته د دقیقو بې پرې او کره معلومات په رسولو کې خپله مسلکي ژمنتیا څرګنده کړي او خپله مسلکي ژمنتیا وښیي. که مرغه په تیر یو کال کې په لوګر ولایت کې هیڅ د تاوتریخوالي قضیه موږ نه لرو چې دا لویه لاسته راوړنه د لوګر ولایتي ادارې، د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ ریاست، د لوګر امنیتي ځواکونو، د لوګر ولایت د رسنیو مسؤلینو، د لوګر ولایت ژورنالیستانو لپاره یو ډېره لویه لاسته راوړنه ده. د یادونې وړ ده چې لوګر کې د ملي راډیو ټلویزیون ترڅنګ ګڼ شمېر نورې دولتي او خصوصي رسنۍ هم فعالې دي او همدا نن هم یوه راډیو افتتاح او رسماً خپلې رسنیزې چارې پیل کړې.